لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت پکار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمي. ډېر خلک پریشان دي، یاره جی ما ته خو لویه پریشانی ده، دې سره څوکم، د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته، څوکم، دې دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته، برکت پکې نشته، دې دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم، زما قرضه به خلاصه شي، لا حول ولا قوة الا بالله، دې دم دی. ډېر خلک وایي بې نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی، لا حول ولا قوة الا بالله، دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم، بې څوک یم، اس یار و مددگار مې نشته، خلک را باندې ظلمونه کوي، لا حول ولا قوة الا بالله، دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته، خو که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه وایم، حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، د یو کم سلو بیمارو دارو دی. دارو ایسروها الهم. وی پټولو کې راکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د هغې سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن ورته وایي او پریشانی ورته وایي. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي. څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي، زما د بچي او زما د زامنو لوڼو د ښې ځای کې رشتې وشي، دا ډېره خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشان دي، څوک د خپلې رشتې په طلب کې پریشان دي، څوک د بیمارۍ په طلب په شفا کې پریشان دي، چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشان دي، څوک یوازې دي پریشان دي، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا ویراکوټي مرض دی، دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا هغې دپاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوه کړئ. معنی خپله حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بزار ورته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبي علیه السلام نه تپوس وکړ، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها؟ وی د لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته پته ده، ما ته خو معنا نه ده معلوم. نو حضور پاک ورته د دې معنا په خپله بیانوي. وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله، دا هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه. دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دې معنا شو. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بغیر چې اس به څوک نشي خلاصولی، څوک به خلاصوي؟ یا الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې، داسې اور دی، نږدې ولا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو مونږ به یې غورځو، نو چې مونږ ورنږدې کېږو خو دا اور هم سوځوي، دې سره سور کړو. دومره خطرناک اور، یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم، په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي، فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک وو، مونږ ته حکم وکړه پروردګاره، ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته، نو ټول مشرکان دي، شرک کوي. دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي، الله فرشتو ته ورشئ تاسو مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله. یو فرشته راله د باران، وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی، که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورید راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم به شي، که ستا خوښی. وی نه، زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځئ اسوئ الله اعلم بحالي، ربي اعلم بحالي، پروردگار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم، الله له ولې نه غواړم؟ را لېږلي بېشکه تا الله، خو زما الله شته که نه، الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې بروغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله، وی زه غرونو والا فرشته زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم رغولی شم. یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېده، ما له اجازت راکړه. وی د اجازت تاله نه درکړم. غورځئ دې په اور کې ما الله نه اجازت غوښتې دی، خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه. وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې وویم؟ الله ته ولې نه ویم؟
ابراهيم عليه السلام خو ابراهيم عليه السلام وکنه قران کې الله ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فما شوالي کې دلته پوهه ورکړل بعض انسان ماشوم الله ولا پوهه ورکی عقل ولا ورکی سوچ ولا ورکی پوهه ولا ورکی بعض بوډا سپینګری شي عقل پکې پوهه پکې بل فرشتہ والا وې زده باد او دا هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله دې اختیار راکړي څومره طوفان چې راولي دا زراول څومره باد چې راولي دا بادونه زراول طوفان زراول زیله زما په واسکه دا زراول ما ته حکم وکړه الله نه اجازه غوښتله خو ابراهیم نه تاسو وکړه اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور بوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به ورخول کوم دا چل مال راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلق دا بدل ټول نیستو نابود کم دا بدل لوټ ټول سوزو ګور څومره مضبوط طاقتونه دي وسره دا مونږ ته ملو شي د دشمن په مقابله کې مونږ یو خوشابه د لا اوس راځي چې بیګار راغلي وي خبرې کړي دا غر والا فرشته ته اوس راځي که پرون راغلي چې دا غر دې چت کړو د دشمن په اثر دی خو دی دا ته لګ لیف شو کنه پرون پکار و مونږ به فورا دا جمله استعمال کړی و حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکی وای ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا عقیده په دې جوړه و چې لا حول ولا قوه الا بالله خلاصې به د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت بدل الله پیدا کوي خو اوس به اورته څنګه ورځي نو بیا شیطان حرامي ولا راځي شیطان وته چلو خو اگر دوزخ مچوغ نه لیدلې وي یو ټال جوړ کې او دې پکې کېنه وي او ټال له جوړا ورکې د تقدیر اور دې مې سبب ورځي ټال ولا جوړ کړو ټال او مچوغ نه غوندې او پاره کې ابراهيم عليه السلام کېنه او بیا ظالمان دومره ابراهيم عليه السلام پر بندق جامع هم دل لري ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نو چتېږي فرشتي د رحمت راغلي دي او ټال یک لک نیولې دي بیا شیطان ورته وي سرتور سر خزرا ولا دا ټال بوچت شي جنہ کې راوستري سرتور سر هغه خپل ګډا مډا شروع کړه فرشتي د رحمت لاړ کم ځای کې چې زنانه سرتور سری د رحمت فرشته ته ټینګي هغه زی او ابراهيم عليه السلام یې ورته ورغو د نمرود دا ګمانو چې دا اور ته رسیدل او د سودیدل د لوکړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهيم عليه السلام په اور کې ګولې ګلزار سمېدل سم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اورا يخبش ګوره معتدل یخ چې تکلیف ولا ورنکي مری غونډه ودا سواد د کلام او د برا غرونو په شان یخني بیرانه ولې ګوره په قلار چې صرف دومره چې د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبريل عليه السلام راغی د مرګ لپاره ور سره په اور کې کېناست د جنت یو خپل باغچه وته خدای په اور کې دنه جوړ کړه او به وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړل او دا میوه بوټي وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړ وای اوس به د الله د ذات نه بچګون کې بل څه ورته اوسه اور یو ته ګولې ګلزار د لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچګون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشته یو د الله ذات په ذات پرې بچ بل څوک نشي بچ بلې مرحله ته ګوره بیبي د پلار روان د هجرت کوي اوس غریب بیبي ساره ور سره ده د تر لوري امداو د بلی کام تړلې د بیبي امدا او خشته خوبصورت ده لکه یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دا سه ظالم بادشاہ دی چې هغه د څوکیداران بلارو کې کېنولي او چې چا سره خزای بس دا خاون ولا وجنه او خزای مال راواله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا چې دا خو بل ویغه موړې ده بیبي ته وای دا څه کار دی چې ته ما خزای نه خاون دی خو په شریعت کې مو تارور خورم یو ګوري ښا دغه دیني خور مې ټول د آدم عليه السلام اولاد ته مې خورې مخکې پوه کړه نو که تعالی د بادشاہ ته پوښتنه کیه د بادشاہ کارندگان دا ورته مو چې دا سړی به خاوند ورور مې دي ولې ټول مسلمانان وروړه خويندې او کمانه ته پوښتنه نو زه ورته چې دا مې خور ده ولې کدا ښکار چې دې خاوند او دا مې خزه ده نو بیا ګورې ما درنه وجني او کدا وته پته ولګي چې نه زه ورور ته مې خورې نو زه به د مرګ خو بچم کړ اخلي خدای سم نه اخلي او زه به د مرګ بچ ډېر ښه اغیر ال د بیبیته بوتله هغه ظالم بادشاہ په دمل بادشاہ چې بویتلا دروازه ورپسې بند کړه دروازه بند کړه او هغه یو تل یو کو چې د لاس ورواچي بخاری شریف کې حدیث دی ګوره صدا سے ناشوړه خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سنگ دیلا وروړه بس پرې وتا بادشاہ پزمکه په اوچا تکلو الاوړې پرې وتا او د فالج په باندې فالج نه راځي د قصې د لاس کو باندې فالج و چې غږ دې بیبي تا ما ته خیر وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرې دم دې دا مسلمان کې رحم زیاتی بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې رحم زیاتی نو دوی وتا وکړو بیا ټیک شو یو ټیک شو یاره دا جوړ معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماری راغلی و بیا کوشش کوي چې لاس ورچي بیا ما چل پیوش بیا وی بس ما نه غلطي وشو دې الله معاف کا بیا باندې کوم وی خماف مکړي بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان کو سړي پسې خدي بیا لاس ورچاو بیا ما غسه پرې وته یاره وی بعد دا مې دریم ځل بیا بدل لاس ناچم اوس به معاف کا وی بیا مې معاف کړی هغه نو کرام ته ویراشه دا بیبي بوزي بس او یو خدمتګار مولا ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجرې دی ولا ورکړه باج علماوی د بادشاہ لوري وته وبخره او سو بیبي ده بادشاہ ابراهيم عليه السلام نبی دي ساره رااله خو بیا په دغه کې کشمکش سوچو چې کله ډېر د خپل خاوند ته وایم چې مال د بادشاہ ګوتې نه دی را رسیدلې خو بیا هم زما د خاوند په دغه کې خامخا دغه پکې وي شک پکې وي په ما به خامخا زما د وجه بغږ نه کوي
لیکن خامخاله به پریشان چې د ما دې خدای ته سړی په دې خپګیږي کنه چې خدای بل څوک دی چې څنګه رااله نو اخب خاوند او ابراهيم عليه السلام ته وی ابراهيم وی الله دا ظالم سکیم نه کاو مالې کوتم نه دی راوړي ابراهيم عليه السلام ته سوي او جلاله بي بي ساره جاړما ما ته الله ټول منظر خولې ناس دلته ارسل کده شي مالي دل هغه سره چې درې ځله شوی دي او تا معاف کړی دي ارسل مالي دل زه مطمئن یم چې تعالی دا کوته دې را رسیدلې دې تکلیف نه بچ کون کې دا څوک اوسه الله بل څوک نه ابراهيم عليه السلام د بیبي په دغه وخت کې پکار راتون کې ذات څوک دی الله قسم دې ګوره چې څه قسمه تکلیف درته رسیږي مخلوق پر دا الله ته سوال کوا مخلوق پر دا الله ته زاری کوا اعتماد پر اوسه په الله کوا ارزه بدر رسیږي دانشتا چې الله به یو ځای مدد کوي او بل ځای باندې کوي د کوټه کوټه باندې مدد کوي دریاب په ویخ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای باندې مدد کوي کړی دی کنه لیکن کپ په ګیړه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی کله لوی دریاب یونس علیه السلام کشته ودرېدله او دې ورغو یو مړی دی پکې وي د مولانا تختیدلې دی او دریاب ته ورغو چې وی غرزو اوس په عقل بچ کېدل شته عقل باندې کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کو شابه ځان به ورسه چې دې د نه اوبو ته ونه رسیږي کب په تیزه راغی او چې یونس علیه السلام د کشته نه وګرځید کب خولې ته نیغ وردن نه کو او شخوان بام په نه وې نیغ به تیرې نیغ د کب ګړې لورسه عقل سوی ډاکټري سوی طب سوی ساينس سوی دا ټول دلته ناکام دي هغه وینا سوال نه پیدا کی د کب په ګړې کې بجم دي سنگ پاتې شي دا کوم ځای کې دي شي د کب ګړې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې بچکر ورګه د دریاب د ټول څومره دریاب کې لاغې ټول سیل په یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلی کوټه کې پروت دی کوټه زغلی او د کب دا ګړه ولا خدای لکه د شیشې په شان تکړه چې څومره د دریاب حیوانات چې دا ټول دی ویني د دریاب ګټونه ویني او باغې کې سوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې مطلب او د لا حول ولا قوه تقریبا یو شی دی لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچکون کې به ستاره ذات نه بل څوک نشته الله د هر ابن پاک غلطی ده ما ده پروردگار دا سه आवाज به کو چې د عرش فرشته د دې و اسمانونو د پاسه د و اسمانونو کې ته عرش د عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لري لکه زمکه چې د اسمان څومره لري بیا دویم دا غینه دومره لري بیا دریم څلورم پنځم شپږم اوم بیا د الله عرش دا غینه دومره لري لکه یو اسمان او بل اسمان کې جوړه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسی ده د عرش فرشته الله ته درخواست کوي الذين يحملون العرش عرشني ولدي یا الله یو داسې د زاره आवाज مونږ اوردا مونږ ته نه دی اوریدل قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه چې دلته څوک نیکه خبره کوي دا الله تعالی رسیږي دا به نه چې الله دې خبري لکه دا غي مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تاسو معلوم دی کنه موبایل آزاد کې دوه کسان درې کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول حالت اوریدي شي کې نه چوري او بیا نن سبا هغه بل شي مرغوت کنه سوته وي انټرنیټ کې ته په لندن کې لاس کساناسي کیمرا ته مخامخ تا او دلته کې تا کمپیوټر کولا کړی دا ټول د تخکاری دا خبرې موري اوس هغه شی ختم شو چې دا بسنګ یو دا بسنګ ته چې دلته څومره نیکی کې هغه سکند نه پروردگار خبر دی ستا ټول نیکی رب العالمین درسیږي ارسنه خبر نو هغه فرشتي وی چې الله تاسو आवाज نن دلته روان دي چې ډیر زیات غلي غوندي دي ډیر رو आवाज دي او ډیر دزاره आवाज دي او ډیر داجزه आवाज دي الله دا आवाज د کوم ځای نه راځي وې دا یو بنده یونس نیولې دي الله سجل ورته دریاب ته رسول دي او اوس دی وخت کې کب د دریاب و مزمکه باندې پروت دی و مزمکه تر رسیدلې دي او دا غي سره خېټه جنگیدلې ده او د یونس سر د پاغه کب په ګیړه کې تنه دا کب په اینه د پاسه ماته پسجده پروت ده چې راته وای زمکه ته کې پاغه توره خټه د پاسه دی وخت کب پروت دی الله خدای سره خبردار او د په جګر د پاسه سر لګولې ده کب دغه اینه د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ته خلاص کا پروردگار دغه بچ کا دا دین مسالم وره غوري د نیکانو خلقو مرسته فرشته کوي دلته کې کم نیک سړی یو پاګه تکلیف تیریږي فرشته الله ته درخواست کوي خدای ته وسره رحم وکړي فرشته الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشته ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړي دي حالاتونه الله فرشته خبري نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او دا یو خزه ده او دا خزه دی نیک سړی سره ظلم کوي زیاتې وسره کوي په جنت کې چې کوم حور دي د دې سړي لپاره مقرر دي هغه حور التوي خزه خدای دې هلاک کا زموږ د خاون ولې تنګي د سره ولې ظلم کوي دا خو تاسو د سورہ ذو علم ده درنه برا جدا شي موږ لا برازي قاتلک الله خدای دې هلاک کا مشکات شریف کې حدیث ده هغه فرشتي پروردگار د سوال کوي الله ته خو دې بچ کا معافي کا الله کب ته حکم وکړه راولټه کو پغاړو باندې راوړو رب ذو الجلال سوي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کله په کب پګیړه کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به دې قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به ګرځاو راګرځاو وای کنه خدای نه لوی زور د بل چاشتا نشته قسم دې ګوري ارسل الله په زور کې
دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولي الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې پیدا کړ. څوک یو بلب نشي جوړولی، همیشه دپاره نشي رڼا کولی. پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره، دې انور ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګار دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی دی. دې شکل ته انسان وګوره، الله د شکلونو کمی هم در سره نشته. یو مور نه دوه بچي پیدا کړي، د یو شکل یو شان دی او د بل بل شان دی، د یو رنګ یو شان دی او د بل بل شان دی. بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي، فرق پکې نه. یو قالب نه دی، خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا، رنګونه د یو بل نه جدا، خویونه د یو بل نه جدا، قدونه د یو بل نه جدا، یو مخکې مري بل وروسته مري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي، داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ، حیران یې ورته خلک. او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا د چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی، د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې موږ له خدای راکړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، وګونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. الله د امداد نه بغیر هیڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پهلوان وي، لاسونه ټیک، خپې ټیک، وجود ټیک، او ناګهانه فالج به وي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج و. څه چل به وچو؟ جي فالج و، خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپله کږه شي، بلې ورپسې اوچتئ. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي کوږ سمسې، بلې ورپسې اوچتئ. هغه خوله چې ده به پرې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پرې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شو، لاړې ته بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه ده؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځه او نن بل په اوږه ګرځئ، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج، خپه پالج واله. ای رونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار باندې څوک راځي؟ نه د زوی پکارېږي، نه د لور پکارېږي، نه د ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه هېڅ هم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر و، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت دپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه، نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت ورڅه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې کوفې نه چې لږ بار ووتو روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی، ده ته اشاره وکړه چېرته دی؟ وایي زه فلانکي ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی به درله درکړم، دینار اشرفی دا به درله درکړم، او ما ځان سره بونه ملګري به دې شم د سفر. ده وایي ډېره ښه ده، یوازې ځمه نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والم، قریبه دې والم، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور که اشرفی دې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه پورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بولي، موټر دې والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي، چې څه منځ یې لاړل لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لارو ستېغ روانېږي، دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دوی په دې دویم په دې لار ولې نه دی؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه دا خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده، ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده، او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګئ چې څه منځ یې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک، د انسانانو ډوکې پرتې دي، د انسانانو کوپړې هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن د هغه اسنه ودنګل، او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی، لوی خنجر دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دې چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې ووړېد. دا څه شو؟ دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی، مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وایي نه نه اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم چې تا پرېږدم، خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره ده، تقدیر دې نه شمه، نو بس اوس دغې وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي، اوس الله به راځي. کم وخت چې دا ګاډي وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله چې راشي که نه، نو فورا دې وایي الله خیر. دریاب کې اخبار خوېږي که نه، نو دې وایي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی، زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ور یو الله دې بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، خو د الله نه بغیر خو بل څوک دې خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړي، دې غلطه وایي، هغه ورته داسې په نشه کې وخندل. زه وایي وکړه دا چې سته کومې کفرې نه که نه، دین داسې 2 لس 10 مونځونه کړي دي، ومونځ رانه خلاص کړي نه دي. ځکه چې تا ارمان دې پوره کوي، 2 رکعته ته وکړه، سلام ګرځې نو بیا هم کوم به دی. دې په مانځو دی الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین، او صورت شروع کوي، دومره په هیبت چې صورت تیر شو،
غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاله مې وی پریدي مینا صورت تیر شو نو یو آیات وته الله ګور الله ته چې ته ځان سپاره الله باندې مدد کوي یو آیات دې ذهن تراغي اما یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغوي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا دې آیات معنا ودا آیت اوه او دې کې دې په مانځه ولار دی دې کې یو شاه سوار دی بیر ښکارا شو په اسبا دي سور دی نيزه وسره ده د اوس په ټوپه په سر ده او چې څنګه را په اسرا روان دی اوس دا ټنګ خو به شو دا سړی خوراغ نه دی ولا نو هغه ته ورمخه مخ شو چې ذات اخلاص کم سو کم هغه نيزه باز راغی او دې په نيزه خيو مضبوط وو او چې ویو نو اور بل شو او دا سړی پیوسو دی وی چې ما خو سلام وګرځاو سلام می څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شو سو کېته شاه سوار ته متوجه شو د سو کې د خو د غم اخلاص کړم اډا کوم ملک قوم سوځي د سو کې ویل دي اما یجیب المضطر اذا دعاه غلام د دې آیت غلام تا چې کله په منظور لري دي او الله ته فریاد وکړه وی اسمانونو جوړ کړل الله وی چې یو فرشتہ پکار دا زه کو درېدم الله وایا یو بنده فلان کې کې ګیر دې مدد شپ ځان له سوا الله راولېګل سخته کې به بیا څوک پکاريږي الله به پکاريږي په سخته کې به د پروردگار نه بل څوک دې قسم دې کې بچ کی یا الله به بچ کی او قرات غواړي هم الله درکې د کله کله په اخباراتو کې د بعض نجوميانو اشتهار غوډه لګیدل چې ما نجوميانو لیکلي چې را دي شي موږ ورکو او لیکلي ګارانټي کې سره ګارانټي سره دی ورکو ګارانټي کې سره او باندې راخې جو ګارانټي سره راخې جو دا خلک به ساده ګان ګارانټي سره چې خلک له ورکې ځای نه جوړي او ګارانټي سره چې بل باندې راخې خدای له راخې جو او ګارانټي سره کامیابی ورکو نو په کامیابی ستاسو په لاس کې د ګارانټي بچیا دا خدای په لاس کې دا زمون قبق خلک دي بس خلک مور پسې روان دي یو ځل په خور کې روانو یو سړیو مرغو ولا دي اوس ختم شي په خوا بداري نه سودي بالي ساسا مرغو ولا ناس ته اوس سره دی پاپي پرتی زه روان دي مریض ته پوسټا او به اختیار زما دي پیسې ته ګوتې کړم اله کاري په پریوتم خو خدای ته بچو مصمر له خدای پیسې درا چاله راواجو یو مې کتل دې مې ولې کاکا ویدل ته چلاشي چې قسمت ته ټیک تم یا خدای پاک اوس هم خواشه مې په صلاح کرا ورزول قسمت ته ټیک کوم میدان لټیک کړي د پټ پات ناس ته نخلاص شي دا قسمت برابر دي شکل ته وګوره ظالم نسوال دي بنځمنه په خله کې چولی ښه لاړې د نبی کې غاخونو ته وګوره په موته وګوره او زما قسمت ټیک ما له خدای قسمت ټیک کړي ځان ټیک زمون خلک دام قمقل نازل دی ولاسي څوک چاو ته لاس دی ونی پالبو لګوري څوک ملغوته ناس دي څوک نجوميانو پسې ګرځي دغه څه پسې مګر دی روح صحت مرض لري کول ته چا په اختیار کړي الله په اختیار دا اسباب دي راټه ډاکټر لا مخدي دا سبب دی خدا باندې چې ډاکټر جوړ کړ د ډاکټر په لاس کې شفا الله چي دم بم پدان اچي لا حول ولا قوه الا بالله دم لیکل دعا بم کې تعویذ بم استعماله چې رسم تعویذي او دمونه بم استعماله او مونږ بم کې خدا باندې یقین چې په دې ټولو سيزونو کې اثر څو پیدا کوي الله پیدا کوي زمارونو دا به زمونږ ایمانی او دا به زمونږ عقیده چې دا څومره طاقتونه دي که روح صحت دی که مال دی که دولت دی که خپل شکل دی که ایمان دی که بچی دی که عزت دی دا ټول الله سره دا به زمونږ یقین چې که بیماری ده که تکلیف دی که مقدمه لرکول دي که رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي دا به زمونږ یقین چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د خزانه ادلک على كنز من كنوز الجنه وی د جنت د خزانونو یو خشته خزانه نه درکو ابو موسى اشعري وتي فقلت بلا ولنا يا رسول الله راك كان بلا حول ولا قوه الا بالله او دا بل حديث چې ما ته توي د مسند بازار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوه الا بالله چې دا دواء من 99 داء دا یو کم سلو مرزون علاج دی ایسرها الهم او په یو کم سلو مرزونو کې را کوټي بیماری هم دي هم څه ته وایي مې ته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې وته مونږ وایو پریشانی چې وته وایو غم ورته مونږ وایو هغه تکلیف چې دا غیر سبب نه معلوم درونو دا بهترین دم دي ما درته خو لا حول ولا قوه الا بالله چې چاته څه قسم پریشانی دا تکلیف دی غم دی مصیبت دی مقدمه دا جنجال دی لا حول ولا قوه الا بالله دی وایي او چې چاته څه قسم ضرورت دی او سیده نو لا حول ولا قوه الا بالله دی وایي دا یو کم سلو هغه بل خطرناک مرض علاج زما خبره نه رسول الله مبارک خبره یو جامع شي مختار د دوالو جهانو سردار خي او د جنت د تلوز غلي یو لوی ذریعہ ده او لوی سبب دی زموږ د بزرګان په یو ټکی زیاتې وسره چې د صلیب بن سوا کړه د شواروس کې وي یو لس کړه ته مخکې درود شریف وي او یو لس کړه درود شریف وي او بن سوا کړه ته وي او داس کې مې شي او داس کې مې شي خدای دې سړی دې په داس کې وي په یو ټیم مې شي په دوه ټیمو کې مې شي په دې ټیم مې شي او العلی العظیم هذا الله صفت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم
دا صفت کو وسره ډیره فائدہ بدل کی او کدا وسره نه به نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی او په بل حدیث کې علي العزوي مشتقه دي کې نشته بلکې شته نو قال علي العزوي مسر سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل وکړي ها زنانه تم دا ورسوي په خپل په عمل کوي دا یو قلا د قلا 1500 کرتا 1500 نه زیات په وسلوي ویل شي او 1500 د بزرګانو د طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 1500 کرتا نو په دې عمل کوي اولاد د چاني پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څنګه یا د یو مقصد د حاصلېدلو لپاره لګیا دي دې ته دا مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په عمل